گراب خوری در تپه گلغندی که من شرابت باشم. گر خواب روی در تپه گلغندی تکیه خوابت باشم. بیدار شوی در تپه گلغندی چنگ و ربابت باشم. ګلغونډۍ جشن د افغانستان یو له دودیزو جشنونو څخه دی چې هر کال د پروان ولایت د ګلغونډۍ په تپه کې ترسره کیږي. دې جشن ته د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه خلک راځي دلته د ارغوان میلې ته د دې سیل او ساتري لپاره. نن هم چې مونږ دلته راغلي یو ډېر زیات کسان د افغانستان له هر ولایت راغلي دي د ګلغونډۍ میلې ته. دلته هم سرکزونه دي، ډېر زیات مینوال د ګلغونډۍ راغلي او د دې ترڅنګ د ګوډي پران جشن دی او میلې لپاره ډېر زیات خلک راغلي دي. موږ هم ځو ګرځو په ګلغونډۍ کې او د ګلغونډۍ ښکلا به تاسو ته د زاویه نیوز او زاویه میډیا له پاڼو نه وښیو. ګلغونډۍ ته اول ځل مو دی چې راغلی یې؟ بلې و، اولین بار چې ګلغونډۍ ته راغلي وو د فامیل سره ډېر مو ساعت تېر سو. څرنګه چې ګورئ ډېر عوام ډېره ښه هوا ده او ټولې ونې یو شانې شنې سوي دي او دلته رالو ډېر مو ساعت تېر سو د فامیل سره او د نورو فامیلانو څخه هم غواړو چې راسي دلته او ساعتی تیر سی. خب روزتان چطور بود امروز؟ لذت بردین؟ از گلغندی آب و هوام اینجا خوبتر بود؟ چقدر جاها را گشتین؟ روز خوبی بود. ما تقریبا کل گلغندی گشتیم. همراه فامیل یک روز بسیار خوب بود بر ما. هوای خوب، هوای تازه نسبت به کابل کده بسیار یک روز خوب است. شما هم از میلیتان از تفریح آمدین لذت ببرین و ما هم کمک دگام در گلغندی میگردیم. از زیبایی های گلغندی به شما تصویرهای خوبتر میگیریم و برتان نشر میکنیم. د ګلغونډۍ په تپو کې واقعا ښکلا او ښایست ډېر زیات دی. دلته یې ما ترڅنګ لږ هاخوا ته محصلین ناست دي. فکر کوم محصلین دي له کوم ولایت نه هم راغلي دي. زه به ورسم دوی سره به خبرې وکړم چې دوی له کوم ځایه راغلي دي. سلامونه ټولو ته. ښه یاستئ؟ تاسو له کوم ځای راغلي یاست؟ موږ اصل د پروان ولایت هستو، د شینوارو ولسوالۍ له غوربند لري. فعلا محصل هستیم. ښه، ډېر ښه. نن د ګلغونډۍ جشن ته راغلي یاستئ او دا راته ووایئ چې هر کال د ګلغونډۍ ته راځئ او د ارغوان جشن وینئ او که تناسه کال راغلي یاست؟ نه، موږ خو فعلا په ولایت کې هستو. هر کال روز د ارغوان جشن ته بیا نوي کال جشن نمی هر کال روز جشن ارغوان ګل ته. ډېر ښه. تاسو هم د نن له جشن نه له میلې نه مو خوند واخلئ. ښه ورځ تاسو ته غواړم. تاسو خوشی میکنیم که مردم کل جا امن است. بچه ها که داخل شدن ما گفتم چطور گفتم کلاگی تشکر از اردو ملی، اهمیت ملی که اهمیت گرفته. شعار بسیار از 40 سال پیش بسیار تغییرات آورده. بسیار یعنی خوب شده. سرکایش چیزایش کل خوب شده. سال اینجا که اصلا چیزا مسابقه که بودیم قسم نبود. حال بسیار پیشرفته شده، خوب شده و واصلا خوش هستیم. هر سال گل ارغوان اینجا برگزار میشه. میهمانای دوردست از ولایت‌های عزیز ما از ولایت‌ها در اینجا تشریف میبرند و میله‌های خیلی خوبی برگزار میشه. جشن گل ارغوان از جشن گریپدان بازی است.
نبود. مثالش طور هر کس یک موتر نداشت، در یک فامیل یک آدم موتر داشت. باز اونا همه را جمع میکردن بیایی بریم دیگه. مثال من پای خودم میگفتم، او میگفت باز این همی خوب یک میلگک کلان یک میلی خوبش هم میرفتیم تا ایره برات بگیم که این خوفتن ما خانه میرسیدیم. تا نبود دیگه اونجا هم نانا میخوردیم میرفتیم دیگه. تا بریم خانه چی کنیم؟ بیا بریم نانا میخوریم. باز نانا هم دمی چشمه دوغ میخوردیم، بولانی همراه از دوغ میخوردیم، ماست میخوردیم. باز هرچی همراه خود گرفته میبردیم خانه خود. هرچی سوقات گفته چکه میبردیم. ماست بیترین ماست داره شمالی. باز ماست میبردیم، چکه میبردیم. باز ایجا میرفتیم خانه شب قرار تا دیرای شب هم دیگه کلگی یک جای میشت خو نبود کس خو کنه. خو اصلا تا صبح دیگه مردم بیدار. تا صبح قصه بود گپ صبح که میشت برای که وقت نماز ها میدید که نماز خدا خونده باز یک چشم خو میکرد. زنده باشی سلام. سری گوی بلند فریادم کردم، علی شیر خدا را یادم کردم، علی شیر خدا یا شاهی مردم، علی شیر خدا یا شاهی مردم، دل ناشادی ما را شاد کردم، دل ناشادی ما را شاد کردم. یکی بریم با مزار بلند آمد جان، سیلی بلیلا مزار با دل برجان، سیلی بلیلا مزار با دل برجان، سیلی فستیوال گودی پرانبازی بود. از کابل آمدیم اینجا، آمدیم تار چرخه گودی پران آوردیم. بازارم خوب، فضا آرام است، امنیتش هم خوب است. فستیوال گودی پرانبازی هم است، میله گل ارغوان هم است. از کابل آمدیم دیگه، دوستام است دیگه. امروز واقعا که یک فضای خوب است. تمام دوستان از تمام ولایت ها اینجا آمده دیگه، فضای خوبی است. انشالله آرامی و صحتمندی خداوند پیش رو بیاره و جشن امسال بسیار شکومند و بسیار خوب است و جشن ارغوان بسیار یک جشن پرشکوه.